نن سبا پیسو ګټل یو اسانه طریقه ده چې راشي په سوشل میډیا باندې کینو خلکو ته لیکچر ورکو په فری کې چې پیسې به څنګه ګټي، بس د دې نه بل ښه بزنس نشته. دغه لیکچرر که چېرته د په خپله پیسې ګټلي وي او که نه خو تاسو ته به دغه طریقې ښیي. زه خپل هم یو میلیونر نه یم، ښه کلیر درته وایم. خو الحمدلله تر اوسه پورې صرف د دې یو چینل نه موږ تقریبا 100K پلس USD جنریټ کړي دي. او که چېرته تاسو زموږ ریګولر ویورز یاست نو تاسو ته به دې خبره ډېره ښه پته وي چې موږ په یوټیوب آټومیشن باندې کار کوو. د دې نه علاوه زموږ نورې چینلې وي. په امیزون باندې کار کوو، د رسټورانټ بزنس هم ټرای کړی، پراپرټي او داسې ډېر څه. ولې؟ ځکه چې زه پخپله غواړم چې یو میلیونر جوړ شم. نو د دې لپاره چې زما خپل کمپلین دی سم یم چې کړي سره د دې لپاره کومه دغه قیمتي میپ نه دی، دا به زه انشاءالله تاسو سره شیر کوم. چې خیر څنګه څه تقریبا 3-4 کاله مخکې د 2020 خبره ده. سی وي به راسره په لاس کې وه، در په در به ګرځېدم، کله یو جاب پسې کله بل جاب ته اپلای کوه او په مونځ کې به بل څه نو همدا دوا به م کول چې الله دغه ډیمو کلاس یې خوښ شي او دغه جاب ماته میلاو شي. او دغه جاب سیلري به څومره وه؟ زیات نه زیات 100,000 یا 150,000. اوس په موجوده وخت کې که درته ووایم که نه هغه خلک څوک چې مونږ سره کار کوي د هغوی تنخواه سیلري کم از کم دا 1 لک روپۍ، 1 لک خو نه د 1 لکونه زیات دی. نو که چېرته تم په دغه څیز باندې ځان پوه کول غواړئ، د دغه خبرو نه ځان خبرول غواړئ، او زه چې په کوم سفر باندې روان یم که ستا هم همدغه سوچ وي او په دغه سفر باندې ما سره ملګری کېدل غواړئ، نو بیا نن دا ویډیو ستا لپاره پرفیکټ ده. Without wasting your further time, let's get down to work. د اکچوال ویډیو سٹارټ کول نه مخکې زه تاسو سره یو وړه شان سټوري شیر کوم، ځکه یوه کیسه نه دا د 1000 ورډز نه بهتره ده. او دغه کیسه دا د یو هاتي په باره کې ده. و یو ځل ته یو سړی لاړو چړیاګر ته. په هغه چړیاګر کې چې د کتل کړه نو ډېر غټ غټ هاتیان دي، خو عجیبه خبره داره چې دغه هاتي نه دی، د دې په خپه کې یو ورکوټی نری شانې پړی دی، په دې باندې تړلی و. نو دې سړي ویل چې ما دا سوچ وکړو چې دا هاتي څومره غټ دی او دا پړی څومره ورکوټی دی، که چېرته ورکوټی شانې چیک ورته ورکړي دا هاتي د دې نه ځان ازادولی شي، لاړ به شي، یو به تښتېږي او آزاد ژوند به تېروي، دغه د غلامۍ ژوند به نه تېروي. نو په همدې سوچ کې زه یو ګارډ ته ورنږدې شوم او هغه ته مو وویل چې دا څه کیسه ده، د هاتیانو ته تاسو کوم داسې انجکشن وایلی ده چې دوی ځان نه ازادوي. نو هغه په دې خبره باندې وخندل او راته ویل چې دا داسې خبره نه ده. کله چې دغه هاتیان د چړیاګر ته راځي نو دا واړه په هغه ټیم کې همدغه پړی د دوی په خپو کې پروت وي، په همدې باندې تړلي وي. په تازه ورځو کې دوی ډېر کوششونه وکړي د ځان د خلاصولو، خو په هغه ټیم کې په دغه پړي باندې د دوی وس نه رسېږي. بس په همدې کې دوی هار ومني چې دغه پړی شلول دا زما د وس کار نه دی. نو اوس چې دوی راغټم شي د دوی سوچ دغه شانې جوړ شوی، د دوی اوس هم هماغه سوچ دی. حالانکه که چېرته دا ولې معمولي چیک اوس ورکړي که نه دا دومره طاقتور دی چې دا پړی به په همدې ځای باندې وشلي. په دې هاتي کې طاقت خو ښه ډېر دی، دا سم کولی شي، خو دا د خپل ذهن غلام دی. د ده سوچ اوس هم هماغه شانتې دی، د ده سوچ د ماشومتوب نه داسې جوړ شوی دی. همدغه مثال زموږ او ستاسو هم دی. په سکول کې هم زموږ داسې ذهن جوړ شوی، هغه ګریډي ډاګ او ترسټي کرو دا هر څه راته ښودلي دي، خو موږ ته چا دا نه دي ویلي چې د دې کیسې اصل مطلب څه دی. زموږ په کور کې هم زموږ مور او پلار موږ ته داسې ذهن جوړ کړی چې بس د 13,000 جاب درته میلاو شو که نه دا ستا لپاره غټه خبره ده. ما ته پخپله هم همیشه مور او پلار هم دا یو خبره کوله چې 12,000 د میاشتې وګټلې که نه بس دا زموږ غریبانو لپاره غټه خبره ده. خو ما به ورته په جواب کې ویل چې نه، زه به 1 لک روپۍ د میاشتې ګټم. په دې کې داسې کار وشو، یو ورځ زما پلار ته چا وویل یو ټال و د لرګو ټال چې په هغه کې یو کس لګي چې بس دا صرف لیکل کوي او ګاډی راځي جنریټر وغیره دا خالي کوي. تنخواه څومره وه؟ 10,000. نو ما ته مې پلار وویل چې ته به څه کوې، جابس چې کوم دي که نه دا هم داسې په اسانه باندې نه میلاویږي، هر چا ته نه میلاویږي، راشه او دغه کار کوه 12,000 روپۍ واخلي. په دې ټیم کې ما ورته وویل چې داسې کار دی، ځکه دې ټال ته ځم نو صحیح ده 10,000 روپۍ به راته راکوي، خو د ماښام ماسخوتن پورې به زه دلته یم. د دې په ځای باندې دلته یو سکول دی، په هغه کې به زه ټیچینګ کوم، څه 3,500 روپۍ به راته راکوي، خو ولې 1:30 بجې به زه واپس کور ته راځم. کله چې زه کور ته راشم نو زما چې دغه بل کار دی یوټیوب، په دې باندې به زه کار کوم او ما ته بس لږ شانې ټایم راکړه، انشاءالله زه به د میاشتې 1 لک روپۍ ګټم. دوه کار دلته دا وشو چې ما خو ټارګېټ ځان ته 1 لک روپۍ ښه، خو زما چینل مونټایز شو، ویوز راتلل سټارټ شو او زما یو تنخواه راغله د $1,800. $1,800 په هغه ټایم کې تقریبا 3,14,000 که 18,000 داسې سمثینګ راتلل. په دې ټایم کې زما ذهن کولاو شو، ما ته پته ولګېږي چې دا پیسې ګټل دا خو دومره مشکل کار نه و، هسې فضول به مې هغه فیکټري کې په 400 روپۍ باندې دومره مشکل کارونه کول.
ما ته دا فیل شو چې بالکل د دیهاتي په شانې دا د غربت پړی نه دي زمونږ پر خپو کې او په خپو کې نه پر غاړو کې چې کوم پراته دي دا مونږ په اسانه باندې شلولی شو خو زمونږ ذهن داسې جوړ شوی دی. نمبر 1 که چېرته ته غواړې چې دغه د غربت پړي کوم چې ستا په غاړه کې پراته دي دا ته اوشلی او آزاد شي نو بیا ټول نه مخکې به ته ذکر وکړې چې یو های انکم سکل نه دی دا به زده کړي او خامخا به زده کړي. یو داسې هنر چې هغه صرف ستا ضروریات پوره نه کړي بلکې هغه ستا خواهشات هم پوره کړي. د ضروریات نه مطلب یو داسې سکل مه زده کوه چې هغه تا ته صرف د 2 ټیمه خوراک درکړي بلکې یو داسې سکل زده کړه چې هغه تا ته ښه ژوند درکړي ښکلی ګاډی ښکلی کور او سم چې ستا خوښ وي چې ته هغه اخیستلی شي. په دې دور کې که تاسو وګورئ که نه نو ډېر ځوانان ناکامیابه دي په څه وجه باندې چې دوی سره په لاس کې څه قسم ته سکل نشته هیڅ قسم هنر د دوی نه دی زده. خو بل طرف ته که وګورئ خلکو سره سکل هم شته او بیا هم ناکامیابه دي ولی ځکه دوی سره چې په لاس کې کوم هنر دی که نه نو دا د سړیتوب سکل نه دی. فار ایگزامپل ته ټیلري زده کړي درزیتوب نو دا هم یو هنر دی که نه خو دا سکل چې ته زده کړې نو دا به کم از کم ستا نه څومره ټیم اخلي یا به دنه 1 کال اخلي یا 2 کاله دومره خو به خامخا اخلي که ته غواړې چې د دې نه ستا آمدن سټارټ شي. خو تا کله دا سوچ کړی دی چې په دې کې محنت څومره دی مطلب محنت به څومره ډېر کوي او هغه آمدن به بیا څومره وي زیات نه زیات ستا آمدن دا به دومره وي چې تا ته د 2 ټیمه خوراک درکړي. ځکه ته نورو ټیلرانو ته وګوره که نه چې هغوی په دې کې څه کړي آیا چا ورکې یو غټه بنګله جوړه کړې ده چا سره ورکې ګاډي دي د هغوی چې کوم ژوند دی هغه ستا خوښ دی. د دې په زمانې که چېرته ته داسې کار وکړې چې دا 2 کاله یا 1 کال دا راواخلي او په ایماندارۍ سره دا ته یوټیوب ته ورکړي په یوټیوب کې ته محنت وکړي یا ځه یوټیوب یو طرف ته کېږم بل یو سکل وي خو هغه سکل چې های انکم سکل وي. دا یوټیوب همیشه زما په خوله کې په دې وجه منوي که نه زه په خپله په یوټیوب باندې کار کوم ما په یوټیوب کې الحمدلله ډېر څه کتلي دي او بله خبردار چې دا یوټیوب یو داسې پلیټفارم دی یو داسې څیز دی چې دا د هر چا په وس کې دی ځکه دا ستا نه صرف او صرف یو موبایل غواړي او یو د انټرنیټ کنیکشن او نن سبا دغه څیز دا هر چا سره شته. ما چې درته وویل که نه په یوه میاشت کې چې موږ سره تقریبا $1800 دا ارن کړي نو په هغه ټایم کې ما سره لیپټاپ نو ما سره صرف او صرف یو موبایل او یو د انټرنیټ کنیکشن نو که چېرته زه یې کولی شم دومره تاسو هم کولی شي او دغه $1800 یا $2000 دا زمونږ او ستاسو دپاره غټه خبره ده. او بله دا ته خو پرېږده تا سره چې په دې کې څوک کار کوي چې هغه تمنیل ډیزاینر وي که ویډیو ایډیټر وي او که نور هر څوک وي د هغوی به هم تا سره په لکونو سیلري وي. نمبر 2 learn to sell your skills. د دې مطلب دا دی که نه چې دا طریقه زده کړه چې دا خپل سکل ستا په لاس کې چې کوم هنر دی دا به خرڅی څنګه خپل هنر صحیح خلکو ته صحیح ځای ته رسول زده کړه. که چېرته ستا په لاس کې هر څومره های انکم سکل وي هر څومره قیمتي سکل وي خو که چېرته ته دا صحیح خلکو ته رسولی نه شي که نه په صحیح ځای کې کوم چې د دې اصل ځای دی هلته ته دا خرڅولی نه شي نو د دې هېڅ فایده نشته ته به همیشه بروک وي همیشه به غریب وي. فار ایگزامپل ستا په لاس کې د انګلیش لینګویج یو سکل دی یعنی تا ته انګلیش درځي نو دا بالکل یو های انکم سکل دی. خو که چېرته ستا دا سوچي که نه چې صحیح د تا دا سکل زده کوم او ته په یو سکول کې یا په یو اکیډمې کې خلکو ته به ته انګلیش ښه او د هغې نه به ته پیسې ګټې نو دا ستا ډېر غلط سوچ دی او د دې سکل لپاره دا صحیح ځای نه دی دا صحیح خلک نه دي ځکه دلته تا ته هغه څیز نه میلاویږي کوم چې په اصل کې ته غواړې. که چېرته د سکول په ځای باندې د اکیډمې په ځای باندې ته داسې کار وکړې چې ته راشي ته خپل یو یوټیوب چینل جوړ کړي او فار ایگزامپل د میاشتې ستا دغه شانتي 3.5 لکه ویوز راشي کوم چې ډېر زیات کم دي نو دې نه به تقریبا ته $1800 ګټي او دې سره صرف دا نه بلکې ستا خپل د انګلیش یو آنلاین کورس هم وي نو کم از کم چې د هغې فیس ډېر هم کم شي که نه نو تا ته به د میاشتې $2000 دا خو به درته ارن کوي. نو سوچ ورته وکړه چې دا څومره پیسې شوي او بیا ته دا سوچ هم وکړه چې 3.5 لکو په ځای باندې ستا 1 میلیون ویوز راشي ستا 2 میلیون ویوز راشي بیا به ته څومره وګټې. په سکرین باندې تاسو وکتل که نه نو دا خو د پښتو چینل دی او د پښتو ارننګ دا ډېر زیات کم وي همدغه شانې که چېرته ستاسو چینل په اردو هندي کې وي په انګلیش کې وي نو بیا سوچ کوو چې بیا به څومره وي او صرف انګلیش نه دا خو مې تاسو یو مثال درکوم که ستاسو په لاس کې کم یو سکل هم وي دغه شان د سوشل میډیا په مدد سره دا سکل تاسو صحیح خلکو ته ورسوئ نو په خپل کور کې دننه ته یو میلیونیر جوړېدلی شي او دا پروا نه کوي که ته یو هلک یې او که ته یو جینۍ پایه او په عزت کې او ښه په سکون سره. نمبر 3 protect your focus like money. ستا چې کوم فوکس دی کومه توجه ده د دې داسې حفاظت وکړه داسې خیال یې وساته که نه لکه بالکل پیسې بلکې دا د پیسو نه هم ډېر زیات قیمتي دی ځکه یو ډسټریکټډ انسان نه دی دا همیشه بروک وي یعنې همیشه غریب وي هېڅ کله دا کامیابېدلی نه شي او د ډسټریکټډ نه زما مطلب دا دی چې فرض کې یو کس دی هغه په ژوند کې څه غټ څه کول غواړي چې کامیاب شي
خو دې نه باوجود هم دغه ټوله ورځ په څه کې تېرېږي؟ په سکرولینګ کې، په ټیک ټاک باندې، په فیسبوک باندې، په یوټیوب باندې، چېرته غیبتونه کوي، یو ځای کې وړي راوړي، بل ځای ته ځي، هسې فضول دغه ژوند تېرېږي. کوم څیز چې د ده لپاره اهم دی هغې ته ټیم نه ورکوي، په هغې کې دا بور کېږي، په هغې باندې دا فوکس نه دی، نو دغه کس په 10 کاله کې څه په 20 کاله کې هم نشي کامیابېدلی. نو کله چې ته یو داسې کار کوې چې هغه ستا فوکس خرابوي او تا ډسټریکټ کوي، فار ایگزامپل ته د حد نه زیات ټیک ټاک کې یا داسې بل یو کار کوي، نو ځان نه بس دغه یو کوېسچن کوه چې آیا دغه فضول څیز چې کوم دی دا ستا لپاره اهم دی او که نه کوم چې په اصل کې تا د غربت نه خلاصي او تا کامیابی هغه ستا لپاره اهم دی. نمبر 4 The right time is now. د دې مطلب سره یعنی که چېرته ته د صحیح ټیم صحیح وخت په انتظار یې، نو دغه صحیح وخت به هیڅ کله هم رانشي. د ټول نه بهترین او صحیح وخت هغه ناو همدغه اوس دی. ډېر خلک داسې دي چې هغه صرف زده کړه کوي او د صحیح وخت انتظار کوي، یعنی دا سوچ کوي که نه چې په دې پلان کې کار کوي، ښه ماهر شم، ښه مې زده شي، پس بیا به شروعات کوم، یعنی بیا به زه پیسې ګټم. زه ورته خپل مثال درکوم. کله چې ما په لومړي ځل باندې په سکول کې ټیچینګ سټارټ کوو که نه، نو دغه یاره دا زما په زړه کې موبایل چې ښه مې دا انګلیش پوخ شي، ښه ورکې ماهر شم، بیا به زه ټیچینګ سټارټ کوم. ولې ما ویل هسې نه یو سټوډنټ رانه څه پوښتنو کې هغه ما ته نه راځي، نو زه به ډېر پاتې راشم. خو دا زما یو ډېر غلط سوچ و. زما مشوره تاسو ته دا راکنه چې راشه سټارټ واخله او په همدې دوران کې به ته دومره زده کړو کې چې هغه به تا په ټول عمر کې هم نه کړي. او اصل زده کړه ته چې کله پریکټیکل کار سټارټ کې که نه، په دې کې به تاسو زده کړه. تاسو به اورېدلي وي په حرکت کې برکت دی. تر څو چې تا حرکت نه کړی که نه، په دې کې به برکت هم نه. او جون دا روان دی، دا راځي نه. نو کوشش وکړه چې څومره زر یې که نه ارننګ سټارټ کړه، پیسې وګټه. بیا که چېرته ته په داسې ټیم کې پیسې ګټې چې په هغه ټیم کې ورته ستا ضرورت نه وي دغه شانتې، نو د هغې هېڅ فایده نشته. نمبر 5 Spend time in rich and inspiring environments. یعنی کوشش کوه که نه چې کله کله ورکې ښه ځایونو ته ځه. د ښه ځایونو نه زما مطلب دا دی که نه چې چېرته یو ښه کیفې ته ځه، ښه رسټورنټ ته ځه. اخوا دیخوا کیفې او رسټورنټ درته نه یادوم، هغه ځایونه درته یادوم چې هلته مالدار یعنی کامیاب خلک نه دي، دا ځي راځي. او دې ته ګوره چې دغه کامیاب خلک دوی کینی پاسې څنګه، دوی د یو بل سره څنګه خبرې کوي، د دوی سوچ څنګه دی، د هر څه ته سوچ کوه، د هر څه ابزرو کوه. ځکه ته یو عام رسټورنټ یا یو عام کیفې ته لاړ شې چې هلته ټول خلک راځي، مطلب غریب ورته راځي. د غریب نه زما مطلب د پیسو غریب نه دی، بلکې د سوچ غریب. دوی به څه چل کوي؟ دوی به داسې کار کوي، ته ګوره که نه چا به میوزیک لګولی، د نور خلکو خیال به نه ساتي، څوک به ټیک ټاک استعمالي، یو بل سره به خبرې کوي چې څه وي بس هغه وي. خوا شا کې چې کوم کسان نه ځي د هغوی خیال دوی نه ساتي. یو انډین موټیویشن سپیکر دی، زه دغه خلک ډېر زیات ګورم ځکه دوی نه ما ډېر زیات زده کړه کړې. هغه وایي ته دغه شان یو فالتو ځای ته لاړ شه، هلته به 2 کسان په خپلو کې لګوي، نور څه به نه وي، بس همدغه خبرې به کوي چې هغه د پلان کې ګور نه ده، هغه خو بل چا سره وتښتېده، د هغه مشری زوی نه دی، هغه ټیک نه دی. د دغه خلکو ټول عمر همدغه خبرې وي، همدغه سوچ وي، نیګیټیویټي. او دا چې ته اورې که نه، دا په تا باندې ډېر غټ اثر کوي. د دې په زمانه کې ته چېرته یو ریچ ځای ته لاړ شي، نو د هغه خلکو نه به ته هېڅکله دغه فضول خبرې وانه اورې. هغوی به همیشه د خپل ځان په باره کې خبرې کوي، د نور په باره کې نه، د خپل بزنس په باره کې به خبرې کوي. ته به داسې څه زده کړې که نه چې کېدای شي هغه ستا ژوند بدل کړي. نمبر 6 Grow your income instead of shrinking your life. یعنی ته دې په ځای باندې چې ته خپل ژوند نه دا په ځان باندې لنډ او تنګ کړي، داسې مه کوه. ته دې په ځای باندې خپل انکم د نه دی ګټه دا زیاته کړه. تاسو به کتلي که نه اکثر له خلک هم دا فریادونه کوي، یعنی ټول عمر یې کوي چې اوړه ګران شو، غوړي ګران شو، پټرول څومره ګران شو. کله چې دوی سودا کوي د چا نه ساخلي، نو ورته به وایي ګزاره وکړه، بس غریبي ده او دا دي او هغه دي. د دې خبرو نه د دې فریادونو نه هېڅ هم نه جوړېږي. ته داسې مه کوه. د دې په ځای باندې ته داسې کار وکړه چې خپل انکم د نه دا زیات کړه، خپله ګټه زیاته کړه چې ستا دې خبرو ته هېڅ ضرورت را نه شي، چې ته د دې خبرو هېڅ پروا نه کوې او هېڅ په سوچ کې نه یې. د دې په ځای باندې چې ته په خپل ځان باندې او هم په خپلې فیملي باندې سختې او تنګې تېرې کړي، داسې مه کوه. د دې په ځای باندې زیاتې پیسې وګټه که نه. نمبر 7 Avoid borrowing anything from anyone. د دې مطلب دا دی چې قرض نه دی، د قرض نه ځان وساته. ګوره یو انسان الله تعالی سپک نه دی پیدا کړی، خو بیا د څه خلکو عادتونه داسې وي چې د دې عادتونو په وجه باندې دوی ډېر زیات سپک شي، او غلط عادتونه خو ډېر زیات دي. د ټول نه چې ورکې خراب عادت دی هغه قرض دی. کله چې په تاسو باندې بیخي سخته نه راغلي که نه چې ډېر زیات ایمرجنسي شي، په هغه ټایم کې خیر دی، خو
قرض نه دی، دې سره انسان ډیر زیات سپکیږي. او د قرض نه زما مطلب صرف او صرف پیسې قرض کول نه دی، بلکې د چانه موټر سایکل اغوستل. زیات خلک خو کله چې واده خادي ته روان وي کنه، نو د نورو نه کپړې مخلي، پیزار مخلي یا داسې نور څه. نو خبرې مطلب به دا دی چې د راکړې والا هیڅ کله مو جوړېږه، بلکې د ورکړې والا جوړ شه. اوس دلته د دې ویډیو سمري خلاصه. په فرست نمبر باندې موږ زده کړل چې یو های انکم سکیل زده کړه، یو داسې سکیل چې هغه په اصل کې تا ته څه درکړي، ستانه څه جوړ کړي. په سیکنډ نمبر باندې موږ زده کړل کنه چې لرن هاو ټو سیل یور سکیلز. بیا چې ته کله دغه سکیل هنر ستا لاسته راشي، نو د دې خرڅول دا زده کړه چې دا به ته څنګه صحیح خلکو ته صحیح ځای ته رسوي، یو داسې ځای ته چې هلته په اصل کې د دغه څیز قدر وي. په تھرډ نمبر باندې پروټیکټ یور فوکس لایک منی، د خپل فوکس داسې خیال وساته لکه پیسې. په څلورم نمبر باندې the right time is now، بس ډیر سوچونه مه کوه او همیشه زده کړه مه کوه، راشه او پیسې ګټل شروع کړه. نمبر 5 spend time in rich and inspiring environments. که غواړې چې په ژوند کې کامیاب شې، نو کله کله داسې ځایونو ته ځه چې هلته دغه کامیاب خلک راځي. په شپږم نمبر باندې grow your income instead of shrinking your life، یعنی ته په پیسو جمع کولو باندې، بچت کولو باندې هیڅ کله مالدار کېدلی نشي. په اووم نمبر باندې avoid borrowing anything from anyone، یعنی همیشه د ورکړې والا جوړ شه، خو د راکړې والا مه جوړې. remember صرف په ویډیوز کتلو باندې نه ده، که ته دغه شانې 20 ویډیوز هم وګورې کنه، خو چې عمل پې نه کوې، نو دا تاسې وخت ځان ته ضایع کوي. کوشش کوه دا خبرې صرف اورم، بلکې عملي پریکټیکلی په خپل ژوند کې راوله، نو فایده به درته وکړي. انشاءالله لایف به دې چینج شي. او ایٹ د اینډ اف د ویډیو صرف د یو خبر نه خبرول غواړم، او هغه دا که چېرته تاسو هم یو یوټیوبر جوړېدل غواړئ، نو د دې په باره کې په اسانه پښتو کې زموږ یو کمپلیټ پروګرام شته، او دغه د یوټیوب آنلاین اکیډمې تاسو بالکل په فری کې هم ټیسټ کولی شئ. سپورټ ټیم سره به رابطه وکړئ، ورته به ووایي چې دغه فری کلاسز راکړه. یو لینک به راته درکړي چې په هغه کې څه تقریبا 15 های ویلیو کلاسز دي. د هغې نه به انشاءالله تاسو دومره څه زده کوئ چې هغسې به تاسو د یوټیوب په ویډیوز کې زده نه کوئ. بیا وروسته که چېرته ستاسو خوښه وه، دغه کلاسونو تاسو څه فایده وکړه، نو تاسو په دغه آنلاین اکیډمې کې رجسټریشن هم کولی شئ. Thank you so much guys for giving us your precious time. See you inshallah next time.